سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې ته له جیرو نیوز 24 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست وایو. نن جمعه د 1405 هجري لمریز کال د وري 14مه چې د 2026 زیږدیز کال د اپریل له 3 سره برابره ده. تاسې ته له جیرو نیوز 24 څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د پاکستاني پوځي رژیم په بریدونو کې د 28 ملکي کسانو مرګ ژوبله. پر کونړ، پکتیکا او خوست ولایتونو د پاکستاني پوځي رژیم په هوایي بریدونو کې 25 ملکي وګړي ټپیان او 2 تنه نور شهیدان شوي. د افغانستان او پاکستان له لوري د چین منځګړیتوب هرکلی. د چین بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پاکستان او افغانستان د چین د منځګړیتوب هرکلی کړی. او د ازبکستان او پاکستان بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د وضعیت په تړاو ټلیفوني خبرې کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. پر کونړ، پکتیکا او خوست ولایتونو د پاکستاني پوځي رژیم په هوایي بریدونو کې 25 ملکي وګړي چې ډېری یې ماشومان دي ټپیان او 2 تنه نور شهیدان شوي. د اسلامي امارت مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي چې له تېرې ورځې راهیسې په پرله پسې توګه د پاکستان د پوځي رژیم لخوا پر کونړ، پکتیکا او خوست ولایتونو د هوانونو توغندیو او ډرون بریدونه ترسره شوي چې په نتیجه کې 25 ملکي وګړي چې اکثریت یې ماشومان دي ټپیان او 2 تنه نور شهیدان شوي. فطرت زیاته کړې چې د کونړ ولایت په سرکاڼو ولسوالیو باندې 155 د هوان او لرې واټن ویشتونکو توپونو مرمۍ لګېدلې چې 2 ماشومان ټپیان شوي او یو موټر پکې تخریب شوی دی. دغه ورځ د سرکاڼو ولسوالۍ د نواپاس دوسرکي سیمه کې هم لسګونه د لرې واټن ویشتونکو توپونه او هوانونو مرمۍ لګېدلې چې 8 تنه ماشومان ټپیان او 2 تنه نور شهیدان شوي دي. د فطرت په وینا د پکتیکا شکین ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځي رژیم د ډرون په برید کې 3 تنه ملکیان ټپیان شوي دي. دغه ورځ پرون هم د کونړ سرکاڼو ولسوالۍ ته د پاکستان پوځي رژیم 115 یا فیره د لرې واټن ویشتونکي توپ مرمۍ ویشتلې چې 10 تنه ملکیان پکې ټپیان دي. ترڅنګ د کونړ، نورې، دانګام، نړۍ او شالتن ولسوالیو پر بیلابیلو سیمو 108 د لرې واټن ویشتونکو توپونو او هوانونو مرمۍ لګېدلې چې ځاني تلفات نه لري. فطرت زیاته کړې چې د خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ جنډو غره سیمه کې د یاد رژیم د ډرون په برید کې 2 تنه ملکیان ټپیان شوي دي. د چین بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پاکستان او افغانستان د چین د منځګړیتوب هرکلی کړی. د چین بهرنیو چارو وزارت ویاند مایونینګ د جمعې په ورځ د رسنیو د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې پاکستان او افغانستان دواړه د چین د منځګړیتوب هڅې ارزښتمنې بللې او هرکلی یې کړی. نوموړي ویلي دواړه لوري چمتو دي چې یو ځل بیا د خبرو میز ته کینی او په وینا یې دا یو مثبت پرمختګ بلل کیږي. د څرګندونې وروسته له هغې شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې په چین کې ترسره شوې وي او دا پوښتنه هم مطرح شوې وه چې آیا چین به د راتلونکو شخړو د مخنیوي لپاره کوم تضمین وړاندې کړي که نه. مایونینګ زیاته کړې له هغې وروسته چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ وروستۍ شخړې زیاتې شوې، چین په خپل ډول د منځګړیتوب او د خبرو د اسانتیا لپاره هڅې پیل کړي دي. چین له دواړو لورو سره د بیلابیلو لارو او په بیلابیلو کچو نږدې اړیکې ساتلې دي څو د خبرو لپاره شرایط برابر کړي او یو مناسب پلیټفورم وړاندې کړي. د ویاندې په وینا د خبرو بهیر په ثابت او منظم ډول پر مخ روان دی. درې لوریو د عملي چارو پر ځانګړو طریقو د خبرونو د خپرولو په ګډون هوکړه کړې او لازم ترتیبات یې نیولي دي. د ازبکستان او پاکستان بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د وضعیت په تړاو ټلیفوني خبرې کړي. د ازبکستان بهرنیو چارو وزیر بختیار سیدوف ویلي چې له خپل پاکستاني سیال اسحاق ډار سره یې ټلیفوني خبرو کې د پاکستان او افغانستان پر پوله د وضعیت په اړه خبرې کړي او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره روانې هڅې مثبتې بللې دي. دغه ورځ دواړو لوریو ټینګار کړی چې د ستونزو د حل لپاره باید ډیپلوماټیکې لارې او خبرې اترې دوام ومومي. د ازبکستان بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد او بیجینګ لخوا د سیمې د سولې او ثبات د پیاوړتیا لپاره د 5 مادو ګډ نوښت هرکلی کړی او همدارنګه د خبرو اترو او ډیپلوماټیک تعامل د لومړیتوب په اړه د دوی ګډ دریځ مهم بللی. د ناروې کډوالو شورا ویلي چې زرګونه کورنۍ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روانو شخړو له امله بې ځایه شوي دي او دا مهال په نامناسبو خیمو او هغو سیمو کې ژوند کوي چې بنسټیزو خدمتونو ته پکې لاسرسی نشته. دغې شورا زیاته کړې چې یا د بې ځایه شوې کورنۍ له سختو بشري ستونزو سره مخ دي او د خوړو، پاکو اوبو، روغتیایي خدماتو او سرپناه جدي کمښت لري. دغې شورا ټینګار کړی چې د یادو کورنیو د ژوند د وضعیت د ښه کېدو لپاره بیړنۍ بشري مرستې حیاتي ارزښت لري څو هغوی وکولی شي خپل لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي.
په جاکرتا کې د اسلامي امارت سفیر د یاد هیواد د ولسمشر له پخواني مرستیال سره لیدلي. په جاکرتا کې د اسلامي امارت سفارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د اسلامي امارت سفیر مولوي سعدالله بلوچ د اندونیزیا د جماعتونو د شورا له مشر او دغه هیواد د ولسمشر له پخواني مرستیال محمد یوسف کله سره لیدلي. د خبرپاڼې له مخې په یاده لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان او اندونیزیا ترمنځ د دوستانه اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار کړی. د غرض نوموړي د پاکستان له لوري پر استوګنیزو سیمو او ملکي تاسیساتو وروستي بریدونه د انساني او اسلامي اصولو خلاف بللي. بلوچ د افغانستان د ملي حاکمیت د دفاع پر مشروع حق ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې افغانستان د ډیپلوماټیکو حل لارو ملاتړ کوي. د غرض دواړو لوریو د خبرو اترو او ګډو همکاریو پر دوام ټینګار کړی. او وروستی خبر همدا چې د کابل جلال آباد لویه لار د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوه. د ټولګټو وزارت ویان د اشرف حق شناس ویلي چې د کابل جلال آباد پر لویه لاره د باران تیز اورښت جریان لري او د یادې لویې لارې اړوند د دوغرون تنګي په سیمه کې د سړک پر سطحه ډبرې راښویېدلې دي. نوموړي زیاته کړې چې د ټولګټو وزارت له لوري د هیوادوالو د خوندیتوب په موخه اصلي مسیر د ترافیکو پر مخ تړل شوی او د وسایطو تګ راتګ له فرعي مسیر څخه جریان لري. نوموړي له هیوادوالو او موټر چلوونکو غوښتي له یاد لارې څخه د تګ راتګ په موخه ډډه وکړي. کورني خبرونه هم دومره و. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې. د الله پامان.